بالاخره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځای وټاکل شو. دا چې مذاکرات په کوم هیواد کې کیږي افغان پلاوی کله ځي ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. بین الافغاني مذاکرات جرمني کې کیږي. ټاکل شوی د جون میاشتې په 15مه د افغان حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرات پیل شي. د مذاکراتو پر ځای تر اوږد بحثونو او چانو وهلو وروسته بالاخره وروستي معلومات همدا دي چې دغه مذاکرات به په جرمني کې کیږي. طالبانو په زلمي خلیلزاد ډیر فشار راوړ چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په افغان حکومت قطر د کوربه په توګه ومني، خو په قطر کې د پاکستان نفوذ دغه مذاکراتو جنجالي کول او په بیطرفه ډول دغه مذاکراتو په ترسره کولو کې شکونه زیاتول. جرمني د بن له غونډې او بیا تر 2001 کال وروسته په افغانستان کې له افغان حکومت سره په نږدې همکاریو د افغانستان د حکومت باور خپل کړی. دغه راز د اروپایي ټولنې په چوکاټ کې د سولې او ثبات په اړه د افغان حکومت د دریځ ملاتړ کړی او د سولې او جګړې په موضوعاتو کې نسبتاً بېطرفي پاتې شوی. ښایي همدا لامل دی چې حکومت غوښتل دغه مذاکرات په جرمني کې ترسره شي. همداراز ویل کېږي حکومت خپل پلاوی د استولو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي او ډیر ژر به په مذاکراتي پلاوی هم جرمني ته روان شي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې.